ارمان دې چې زما د پلار د گرفتارۍ په تا مخکې راوړی وی. ستا د تېښتې نه چې پیرنګیان خبر شول نو خان بهادر صاحب یې ونیو. د پلار په گرفتارۍ خو زه حیران نه یم، ولې چې پیرنګیان اکثر هم دغسې کوي. دا د هغوی زوړ عادت دی. دغه خان محمد ډي اس پي چې کوم سلوک زما مور سره کړی دی هېڅ یې هېر نه کوم. البته زه ضرور اخلم. هیبت خان دا داسې سکیم دی چې یو پل چې به د حالاتو واګ زمونږ ته راشي. پټان یو غیرتي او جذباتي قام دی. دوی چې د دې خبرې نه خبر شي چې د هغوی د جنکو بېعزتي وشوه نو په هغوی به یو اور هم تبل شي. او بیا به زمونږ مقصد پوره شي. هیبت خان ته داسې کار وکړئ چې یو څو جنکۍ د جاب دپاره پیدا کړه. انګلیش قام همیشه د جنکو نه داسې کار اخیستی دی چې د تاریخ مخې په بل ډول نه دی. هیبت خان سرداره ملک تردل خان راغی. ویل دا تردل څوک دی؟ د دې علاقې ملک دی، د سلیم خپل دی، خو هغه د سلیم خلاف دی. او رای والا راځئ جی. ملک صاحب بخیر راغی جی. زه د هر څه نه خبر شوم هیبت خانه. لږ سوچ مې وکړه په دې حالاتو کې خلک د نه خبر شول نو څه سلوک سره وکړي. ستا څه خیال دی چې سلیم خان او د هغه ملګري به تا ژوندی پرېږدي؟ ملک صاحب ما پتا یقین دی ته به زما پوره امداد کوې. د ډېر هوښیار سړی او که د امداد په ځای دی سودا ویلې وه ډېره به ښه وه. سودا بیا ملک صاحب قیمت یې دی. پلوشه زما لور پلوشې نه علاوه به هم تا ته ډېر انعام او خطاب هم ملاو شي. منظور صاحب. او ګډ ویری ګډ. تا سره چې زه ملاو شم نو زه به اوس خپل پروګرام بدلوم. ټرایبل ایریا ټول تحریک سلیم سره وابسته دی. چې سلیم نه نو هیڅ نشته. یا خو سلیم جنډې راولی او یا یې بیخي ختم کړئ. چې ختم شي زمونږ د لارې به یو کار هم پاتې نه شي. دغسې به کېږي صاحب. ګډ نو بیا هم نن شپه تو هیبت خان د سلیم په تلاش پسې روان شئ. زه خبر یم چې سلیم خان کوم ځای دی. نن شپه به د هغه سر ستا څخه پوکې پوکې او پلوشه به ستا په لاسونو کې. ولې بچې دا جاړې ولې؟ پلار د لور سودا کړې ده بابا. دا شوی چې پلار وي نو د لور سودا هېڅ چرې نشي کولی بچې. بابا دا دې څه ووایې بابا؟ جواب راکړه بابا. ما خو څه داسې خبره نه ده کړې بچې. بابا که ته مې لور ګڼې نو ټیک حال راته ووایه. او بچیا زه تا نه دا خبره په ټول غواړم چې سردار هیبت خان ستا پلار نه دی. ته هم په هغه بدنصیبو کې شامل یې کوم چې د خپلو کورونو نه یې راتښتو. لار په جامو کې تور ښامار او انسان په شکل کې شیطان ما چې دی نو یې لیدلی. ته فکر مه کوه بچې، تر کومه چې زه ژوندی یم تا ته څوک پورته هم نشي کتی. او که چا دا جرأت وکړو ستا دا بابا په وینو کې خو به رنګ شي او سترګې به ترې هم وباسي. دی ختم شي زمونږ د لارې به یو کار هم پاتې نه شي. دغسې به کېږي صاحب.
دا څه به چغې ونه شي. زه به سلیم د هر څه نه خبر کوم، هر څه نه خبر کوم. نه پیژنې زما استاد ذکر نه خو د تاریخ ټولې پاڼې ډکې پرتې دي. زمونږ د ډغرو تماشې خو خلک د زمانو رایسته کوي. ته غدار او زه د وطن ننګیالی یم، او ته قاتل یې، او زه د شهیدانو وینه. ته بې غیرته او زه د پښتو په ننګ د ځان قربانولو باندې لټوم. الله تعالی د هر فرعون دپاره یو موسی پیدا کړی دی. د غدار خان محمد او د غدار صدام ورکړي. ته هم هغه انسان د چا په لټولو چې تا ځمکې او اسمانونه یو کړي. اوس تا خپل مرګ له تیار شه. خانه ته؟ او سلیم ایس پی صاحب، کوم وخت چې تا سر تور سر یو مور بوتلله، هغه وخت تا دا سوچ نه کو چې د هغې مور یو زلمی زړه ژوندی دی. ما معاف غلی شه. زه پښتون یم. د پښتون په تندي د بې غیرتی داغې. زه مسلمان یم. مسلمان غدار هیڅ سړی نشي کېدی. داسې نه کوې سلیم خانه، تا د قسم ما د خپلې مور په صدقه کې پرېږده. خان محمده، ما د خپلې مور په صدقه کې معاف کړې. پرېږده ما ته دا قسم نه ده کړی. خان محمده، د کمې مور په صدقه کې مې چې معاف کړی، ته ما ته دا ووایه چې هغه مور چېرته ده؟ ستا مور د کمشنر صاحب د بنګلې په تېخانه کې ده. د کمشنر صاحب د بنګلې په تېخانه کې؟ زه ځم او ته یاد ولره، که چېرې بیا دې څه حرکت وکړو نو انجام به دې ډېر بد وي. کوم چې تر اوسه پورې په تیارو کې ډوب اوس پکې د وطن د مینې رڼا ده. ځه سلیم، خدای دې مل شه، خدای دې مل شه. څوک یې ته؟ یارېږم خپله یم. راځه. څوک لټې؟ خپل ورور. زه سفور خور یم. سکینې؟ سکینه نه یم بابا، زه پلوشه یم. سفور زه خور جوړه کړې. ما ته مشر خان په خوب کې ویل دي چې ګوره د سیفور خور سکینه راغله. خو د سیفور سکه خور څه شوه؟ اول دا ووایه چې ته څوک یې او دلته څنګه راغلې؟ وخت لږ دی او ما سلیم او سیفور سره ملاو کړي، هغې ژوند په خطره کې دی.